سوداګر دی زه د سلاکوټ اوسیدونکی یم او ډرګس فری سوسایټي په نوم باندې موږ دلته یو تنظیم جوړ کړی دی اګینست ډرګز او موږ د هغې خلاف مهم چلو د دې ځای د منشیاتو خلاف چې دا نوی کول چې کم دی زموږ نوجوان کول چې دا د دې نه په امن کې شي او د دې مخنیوی وشي. ایډیا خو په اصل کې داسې راچوته شو چې زموږ په خاندان کې زما د ترور زامن دوه چې کم دي هغه د پوډرو ښکار شوي دي. د یو نوم عمران او د بل نوم دی ګلزارو. هغه چې کم دی د هغوی د منشیات شروع کولو د وجې د هغوی په خاندان چې کم اثرات راغلي دي نو د هغې په بابت کې ما د تحریک شروع کړو او د دې خلاف اګینسټ لاړم. اصل کې مسله دی چې حکومتي رټي په دې کې چې کله حکومت وغواړي چې حکومت وغواړي نو دلته مرغۍ پروم نشي والی خو په دې کې خبرې داسې دي چې هغه حکومتي چارواکي په دې کې انوالي لکه مونږ د مدینې د ریاست خبره کوو د اوسني ګورنمنټ نه به زه دا ګیله وکړم ځکه چې دوی په دې معنی د ټولو نه زیات کار کول غوښتل او ډېر زیاتې چغې والې خو د بده مرغه اوس چې کله دوی په ګورنمنټ کې راغلي دي نو هغه شی د مخنیوي نه زیات شو لکه هغه څونه د دې چې مخنیوی پکارو چې دا 50% شي هغه 110% ته لاړې نو لکه زما د حکومت نه داږي پخوا به په د دې خاص ټکانې وي لکه په سلاکوټ کې به هم خاص ځایونه و چې خلکو به هلته میلاویږي نن سبا دا کلي په کلي او کور په کور دي او حکومت چې موږ کله انتظامي له لاړو شو انتظامي ته دا ووایو چې یاره دلته چرس میلاویږي دلته وایي ته ماته ځای وښایه نو آیا په دې ملک کې انتظامی سیول سرویسز باندې چې کوم افسران راځي سی اس اس پی ام اس باندې هغوی ته دا پته نشته آیا انټیلیجنس ادارو ته آی بي ته دا پته نشته آیا ایم آی ته دا پته نشته آیا دلته سپیشل برانچ ته دا پته نشته آیا دلته لیوی ته دا پته نشته چې دا ټکانې ورته زه وښیم دا زما ذمهواري ده ان سرویس زه نه یم زه به صرف نشاندهي کوم د یو شي مخنیوی به کوم د هغې دپاره به اواز چوتوم باقي کار د حکومت دی د هغې د چارواکو دی په دې کې چې دا خبره ماته بار بار کېږي د دې دا مطلب دی چې دوی پکې انوال دي. په اخره کې دا پیغام ورکول غواړم چې څومره هم د دې ټکانې دي باقاعده د هغې نه هفتواري اخیستې کېږي. په پاکستان کې سالانه د 12 ارب روپو منشیات څکلی کېږي 12 ارب روپو منشیات په پاکستان کې څکلی کېږي او بله دا راځي څنګه دوی وایي چې دا په افغانستان کې د دې پیداوار دی نو د دې د لارې د دې مخنیوی نه کېږي او که آیا زموږ دا خلک په دې کې انوال دي. حکومت چې کومې دعوې کړې په ریاست مدینه کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور چې کله و نو په هغې کې چې کله هغوی شراب وڅښله هغوی په دغه کې راغله نشه کې راغله او په خمار کې راغله او هغوی د خپې انجل بنجل کېدي د هغې نه پس هغوی په شرابو د مدینې په ریاست کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شرابو چاټې ماتې کړې وې. آیا د اوسنی ګورنمنټ چې کوم د ریاست مدینه دعوې کوي نو دا د چاټې او د ټکانې نشي ختمولی. زما دغه یو خواست دی بل خاص کر سپیشلی د وزیر اعظم عمران خان نه چې نوی نسل د هغه د یو سازش تحت د دې ښکار کېږي او څنګه ښکار کېږي د هغوی په اینه کې دا آیس دا چرس او پوډر چې کوم دي دا اوس ډېرې شاته نشې دي اوس یونیک نشه چې کومه ده او یونیک ده او دلته خلک ډېره په مینه څکي او د دوی ورته د هغې صفات او د هغې هغه اسباب ورته نه د هغې صفات ورته بیانېږي چې آیس یو ښه نشه ده او دا 24 ګنټې او 48 ګنټې سړی ویښ وي نو آیا دلته سکون چې کم دی هغه په عبادت کې دی هغه د بل سره په ښېګړه کې دی د بل الوات په بربادۍ کې نه دی.